ته ښکاري دا غټ اوچت دې ته ویلی شي غار ثور دا د بره وګورئ دا د نبي پاک علیه السلام د هجرت ځای دی او دا بره چې کوم سر دی د دې غره دلته یو غار دی دلته ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه او نبی مهربان صلی الله علیه وسلم دلته یو ځای شوي او ټول کفار د نبي پاک علیه السلام شهادت پسې راوتي او د کافرانو چې کوم مشرانو د مکې هغوی انعام هم ایښودی و چې چا نبي پاک ژوندی راواسته یا یې قتل که هغه ته 100 اوښان انعام به ورکولی کېږي نبي پاک علیه السلام د دین د غلبې دپاره د دین د نسو اشاعت دپاره د خپل ځان پروا ونه کړه د خپل ملګري ونه کړه د کور نه راووته او دوه په دوه راووتل بغیر د اصلحې راووتل او رالل دلته روان مدینې طرف ته د الله تعالی په حکم باندې او دلته بره پټ شول د کافرانو نه روایتو کې دا راځي بعضې روایت اگر چې ضعیف هم دي یو کونتره راله هغې زر جاله جوړه کړه او جولاګۍ او غره راله هغې خپله جاله برابره کړه او غر یې پټ کړه صحیح تاریخ کې امام ابن کثیر لیکلي دي چې کافران غر ته راورسېده او بکر صدیق د غر نه ګوري د نبي پاک علیه السلام باندې ډېر خفه شو او نبي پاک علیه السلام ته فرمایي کافرانو خپې ښکاره شوي که هغوی چېرته لاندې په دې خپو کې وګوري موږ به ورته ښکاره شو نبي مهربان صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي لا تحزن مه یریږه یا ابابکر ان الله معنا مونږ سره الله تعالی دی زمونږ مدد به الله تعالی کوي امام ابن کثیر په دې مقام کې لیکلي دي که د کافرانو نبي پاک او ابوبکر لیدلی هم وي الله به نانده کاڼه کړی وي الله به شل کړی وي هغوی په دې قادر کول الله تعالی نه چې نبي پاک او ابوبکر یا ونیسي او یا یې شهید کړي ځکه الله تعالی دا اراده وه چې نور د اسلام دا کاملی او دا به د امت د دنیا ګوټ ګوټ ته رسوي او د امت به زیاتېږي نبي پاک علیه السلام 3 ورځې غار یار سره ابوبکر صدیق دغلته تیر کړل او نبي پاک علیه السلام په دې غر باندې بره ختلی وه دا کومې چې لارې جوړې شوي دي دا باد کې جوړې شوي دي دا کومې ابادۍ چې موږ تاسو ته ښکاري دا باد کې جوړې شوي دي دا شړه وه هېڅوک هم نه نبي پاک علیه السلام سره د الله محبت د الله تعالی د دین محبت او د دې امت محبت چې دا دین به تر اخره پورې رسیږي د دنیا تر ګوټ ګوټ به رسیږي او موږ ته الحمدلله د نبي پاک دا قرباني د برکت نه د عظیمه کلمه موږ ته الله نصیب کړې ده د دغې وجې نه موږ ته پکار دي چې بار بار درود په پیغمبر مهربان ووایو ځکه الله تعالی دا پیغمبر زما او ستا د ایمان سبب او ذریعه ګرځولې ده نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه سره د نبي مهربان صلی الله علیه وسلم نه د دې غر په دې بره سر کې چوټۍ کې دلته یو غار دی دلته دیره شو 3 ورځو پورې بیا د دې نه بعد نبي پاک علیه السلام د مدینې په طرف باندې روان شو او دا د نبي پاک علیه السلام خو وه چې ډایرکټ به یې مزل نه کاوه او نبي پاک علیه السلام په ډېرو عجیبه لارو دې ته ځان را رسولی و او دا یې کامیابي وه چې پرې 3 ورځې پورې دښمن ښه ستړی شي او هغه به غلی شي بیا په آرام باندې نبي پاک سره د ملګري ابوبکر صدیق مدینې ته ځان ورسوي هغه شان وشو د مدینې صحابه چې هغه انصار یادېږي ډېر په نره باندې په مدینه کې استقبال ورته وکړو او هر صحابي د انصارو دا غوښتل چې نبي پاک ما سره میلمه شي لیکن نبي مهربان وفرمیل چې زما دا اوښه ماموره ده دې ته حکم کړی شوی دی دا چې کوم ځای کې کېناسته کوم صحابي نږدې کور وي هلته به زما او دغه شان وشو دا اوس چې کوم مسجد نبوي دی انشاءالله هلته به ځو هغه به ورته بېښایو الله دې موږ په خیر بوتلی کړي آینده هفتیا زموږ هلته تلل دي نو دا مسجد نبوي سره مخې ته دغلته کېناستله او د ابو ایوب انصاري کور و دغلته او نبي پاک علیه السلام هلته دیره شو نبي پاک علیه السلام لاندې و ابو ایوب انصاري بره و ابو ایوب انصاري د شپې خوب ونه کړ او ډېر په یاره کله د کمرې یو ګوټ ته کله بل ګوټ ته کله یو طرف ته سره د بیبي نه چې سهار شو نبي مهربان ته هغه یو عرض وکړ چې ای د الله نبي مونږ خو بېګا شپه ډېر په پریشانۍ کې تېره کړې ده مونږ به دې خفه کېدو چې ستا د پاسه چېرته مونږ رانه شو یو ځای کې به دیره شو بیا به په یره شو چې نه هسې نه دلته نبي مهربان لاندې وي کله به یو طرف ته کله بل طرف ته دې ته ویلې د صحابو هغه محبت دې ته ویلې د صحابو هغه رښتینی ایمان د صحابو په شان ایمان د چا نشي کېدی دا زموږ ایمان دی انبیا مغفور دي الله ورته بخښنه کړې ده او معصوم دي د ګناه نه الله بچ ساتلي دي صحابه الله تعالی معاف کړي دي او بار الله فرمایلی دي لقد رضي الله وزرا شوی ما دغه صحابهونه او بعضې پکې داسې دي چې په هغوی باندې د جنت زیری شوی دی هغه کې 10 مبشره 10 صحابه مشهور دي ټول هغه صحابه چې هغوی باندې جنت زیری شوی هغه 10 نه دي هغه په زرګونو دي دا 10 خو صرف هغه دي چې په یو مجلس کې د جنت زیری راغلی دي او ټول
صحابه زموږ ایمان دی چې هغه جنتي دي او الله جنت ورته نصیب کړی دی او هغوی ته الله تعالی ټول واړه او غټه ګناهونه معاف کړي دي هغه صحابه په واسطه باندې الله تعالی د دې دنیا ګوټ ورته ورساو الحمدلله هغه موږ ته راورسېده لهذا درود په پیغمبر مهربان صلی الله علیه وسلم وایي اوس به واپس کیږو خپل ځای ته اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد کوشش برا خاتمه کوي دا د 5000 نه ابو فوټ اوږد دی تقریبا 4 غنټو کې نشي رسیدي مازیګر هم تاسو واپسی به ناممکنه ده لهذا هم دین په دې باندې مینه ماته کوي او دا د نبی پاک د تکلیف ذهن کې واچوي او د دین قدر ځان ته په نظر کې کېدی او هر وخت دا سوال کوي چې یا الله خاتمه به ایمان کې د فتنو دور دی یا الله ایمان می خراب مکی او یا الله زما د ایمان زما د مور او پلار او زما د بچو او زما د بیبي ایمان محفوظ وساتي لوی سرمایه او د امید شي هغه موت سره ایمان دی ایمان دی الله را نه خرابوي د ایمان سودا به نه کوي ایمان باندې به ډېر یریږئ د صحابو هم ډېره یره وه او دا به یې غوښتل چې الله خاتمه په ایمان کړي موږ هم دا دعا غواړو چې الله زموږ خاتمه په ایمان کړي دعا وکړئ اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخرة حسنه وقنا عذاب النار یا الله څومره ملګري چې راغلي دي د دوی نه دا عمره ته قبوله کړي څومره عبادتونه طوافونه ذکر اذکار تلاوتونه سیم کړي الله ته معلوم دي الله ته قبول کړي یا الله موږ چې د کلو نه راتلو د خپل کورونو نه راتلو څه ملګرو موږ ته دعاګانې ویناګانې کړي دي یا الله که زموږ نه هیرې دي او که یاد دي یا الله هغه ټولو ته د هغوی شرعي حاجتونه پوره کړي د هغوی مشکلات حل کړي یا الله موږ چې د کور نه راتلو نه موږ په کورونو کې څه بیماران وو یا الله هغوی ته هم شفای کامله عاجله مستمره ورنصیب کړي دې مجلس کې د چارونه چا بایګان د چا مور او پلار یا چا بچي یا چا کور والا څوک هم وفات شوي یا الله تعالی ته معلوم دي یا زموږ په کور کې نور څوک داسې وو زموږ ترونه یا نیکونه هغه وفات شوي او هغه موږ سره نشته یا الله هغوی ته مغفرت نصیب کړي د هغوی قبرونه د انوارو نه ډک کړي اله العالمین د چا والدین چې ژوند دي د چا استادان چې ژوند دي د چا مور او پلار او بچي چې ژوند دي یا الله هغوی ته اوږد عمر ورکړي د هغوی د دین حفاظت وکړي د هغوی د ایمان حفاظت وکړي رب العالمین خصوصا دا زموږ ملګري زموږ خدمت کوي او موږ یې راوستو یا الله دوی ته مزید توفیق ورکړي او دا اتنا په خپل دربار کې قبول کړي او یا الله موږ ته همت راکړي زموږ ډېرې ورځې پاتې دي چې د ښه عبادت وکړو او یا الله د ریا د وجې نه زموږ عبادت مه بربادې یا الله د ځان ښودنې د وجې نه زموږ عبادت مه بربادې د موبایل د وجې نه چې موږ په دې باندې تصویران والو بیا سوشل میډیا کې ورکړو یا الله دغې وجې نه زموږ تصویران